په مزار شریف ښار کې د ازبکستاني او افغان پانګوالو ترمنځ یوه ناسته ترسره شوه. د ناستې په پیل کې د بلخ مرستیال والي د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پلاوي او سوداګرو له راتګ څخه مننه وکړه او هیله یې وښوده چې دا ناسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو مؤثر ګام وي. نظام اسلامی ما امارات اسلامی و همیشه از تجارت از ازبکستان و از افغانستان حمایت کرده و حمایت میکنه، چون که وظیفه ایمانی وجدانی ما و شما همی است که و الحمدلله مسلمان هستیم و روز به روز ما همه یک ما و شما مشترکانه هماهنگی کوشش بکنیم که می اقتصاد هر دو کشور به هر نگاهی که باشه و پیش بروه بسیار با و آرامی و صادقانه انشالله که است امی روزا که روان است در آینده روز به روز ما کوشش میکنیم از این اضافه‌تر هم شود. نوموړي د ازبکستان سوداګریز پلاوي ته ډاډ ورکړ چې دوی د اسلامي امارت د مسؤلینو د لارښوونو پر بنسټ هڅه کوي چې ازبک صنعتکارانو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي څو هغوی وکولی شي په افغانستان کې دننه پانګونه وکړي. هغه همداراز له ازبکستان وغوښتل چې د افغان پانګوالو لپاره د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا په برخه کې غوره فرصتونه برابر کړي. در بین تجاره ازبکستان و افغانستان یک کمیته یعنی کمیسیون میگم یک کمیته جور شود به خاطر حل مشکلات، یک حل مشکلات به خاطر که در بین تجارت در بین دو کشور کدام مشکلی که یگان و حل میشه یک کمیته بین مشترک یک کمیته بین المللی جور شود در بین همه دو کشور و زود حل شود که چون که مشکلات پیش نشود و بعض بارگیریه و چیزای معطل نشود یا بعض چیزایی که در سر تکس مانده میشه به هیچ غور بکنه. ورته مهال د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس د خپل سفر مخې ته په اشارې وویل چې غواړي له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې اړیکې او همکارۍ پیاوړې کړي. yuqorida yana aytib o'tildiki دلته موږ د ازبکستاني او افغان سوداګرو ملاتړ کوو او هڅه کوو څو د هغوی لپاره غوره کاري فرصتونه برابر کړو. xizmatda qo'ldan kelgancha har bitta yo'nalishda o'zini ko'magini berib keladi. د یادونې وړ ده چې دا دوهم ځل دی چې د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین د سوداګریزو اړیکو او پانګونې د پراختیا په موخه بلخ ولایت ته سفر کوي.